چې موږ وکرو نه میاشتې وخت لري نه میاشتې مابعده بیا لویږي چې لو شوله بیا د هغه مابعده 4-5 ورځې بعده موږ سره راټولوو چې راټول مو کړله داسې یو ځای بیا د هغه مابعده ترېشل ورته دروو بیا ترېشلوو مثال په ترېشل کې 15 کاسه 20 کاسه 13 کاسه باید کم نه وي ترېشل یې هم زور غواړي ترېشل یې در ګور د زور غواړي لوی خو یې داسې دی د تلواري کار نه دی هغه نن لږ وکړه سبا وکړه بل سبا وکړه بل سبا وکړه ترېشل داسې دی په یوه ورځ به ګرده خلاصوي کار یې په دغه زور غواړي زه خپله دا ترېشل والا یم د شپې مې ترېشل ټکټر ته اوبه ور اچولې د ټکټر مخ ته ولا لوټه مې په لاس کې وه د اوبو د بیده سوی وم په ولاړې ولاړ ټکټر مې داسې لاس نیولی و په زه خدای در دا اوس مې دا کلي ښه ځوانان وروره چې ښه سره انډیوالان یې خواږه انډیوالان یې هغه ګرده په دغه ورځ باندې دلې د دا ترېشل په ورځ باندې وروره په ترېشل کې وروره ښه ډوډۍ و نقشه یې هم برابره کړې کار خو نو هغه دی چې بیخي سړی ختمویږه سره سرخیال بیا ډوډۍ اماده کوي ډوډۍ غوښې شلومبې و یو پیپسیانې یې الله نو دغسې ښایسته ډوډۍ وریجې و دا شیان یې مو سره باندې کړي ډېر ښایسته ډوډۍ اوس بله خواري زه مثال یو وزري سړی یم ما اقتصاد یو پلان پیاوړی سوی دی چې دا ټکټر شیان په لاس راغلي چې اوس د هغه څه انډیواله بس د کاله یو 6 لکه 7 لکه کلداري تعداد ما ته په لاس راځي په سیزن باندې زما خپله خورهیی دغه ترېشل ونیوی دا 6 کال ما د هغه سره رانیوی په هلمند کې دی دا چپه لاس یې چې نیولی و د دا ځای تر دا ځایګه سره دغه هډوکی ماش پاتې و دا نور ځایونه ګرده خو پاک ټینګې وړي وه سره دا خلک هم په خبر دي انډیوال دوی باید داسې کار وکړي چې ترېشل ته هر شی ور ولوېږي خدای دې وکړي چې شل ټوټې به نه کېږي باید ور نږدې لا نه سي جنې لرې سي